چې کله عرفه د خالف ورځ راشي نو سړی به د هغې روژه نیسي او که نه ځکه یو حدیث کې د خالي د ورځې د روژې نیولو نه منع راغلې ده. جواب دا دی چې کله عرفه د خالي په ورځ راشي یا په هر ورځ راشي د دې روژه به نیول کېږي، ځکه عرفه ورځ روژه نیول د الله نبی فرمایي صوم یوم عرفه إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. دا نیت کوم او دا ثواب حاصلولو نیت کوم چې د عرفې د ورځې روژه به د 2 کالو ګناهونو کفاره وي او 2 کاله ګناهونه به رجوي، چې یو د تیر شوي کال یو د راتلونکي کال. نو لہذا د عرفې د ورځې روژه چې په هر ورځ باندې راشي د دې نیول د 2 کالو د ګناهونو کفاره ده، ځکه حدیث کې دا نه ده شوی چې که په بله داسې ورځ راشي نو نه به یې نیسي. هر چې دغه حدیث دی چې د خالي د ورځې د روژې منع پکې شوې ده، چې دا حدیث امام ابو داود نقل کړی دی چې نبی علیہ السلام فرمایي لا تصوموا یوم السبت الا فيما افترض علیکم. تاسو د خالي د ورځې روژه مه نیسئ مګر په هغه ورځ چې په کومه ورځ په تاسو روژه فرض کړې شوي. او به فرمایي که سرته بل څه شی نه یو د یو بوټي پوستکی د انګور د بوټي هغه زیله یا پوستکی درته میلاو شي هغه وجوئ خو روژه پرې ماته کوي. نو د دغه حدیث په باره کې د امت د علماو 2 نظریې دي. ډېر علماو دا حدیث ضعیف کړی دی، امام ابو داود ورته منسوخ وایي او ډېر علما ورته ضعیف وایي. دویم قول د اقوالو د اهل علم نه دا دی چې نه حدیث کې د ضعف ظاهري کوم سبب نشته، حدیث صحیح دی، خو مطلب دا دی چې یوازې د هفتې ورځې روژه خاص کوئ ما، لکه څرنګه چې امام طیبی رحمه الله دا خبره فرمایلی ده چې د جمهور علماو رایه دا ده چې د حدیث کې منع د دې نه شوې ده چې سړی د خالي ورځ روژه خاص کوي، یعنی په ژوند کې د خالي ورځ روژه هره ورځ د خالي ورځ روژه نیسي. خو کله چې دا ایام مبارکه چې دا غي فضیلت راغله د په حدیثو کې د خالي په ورځ رااله، نو موږ د خالي ورځ روژه نه نیسو بلکې موږ د عرفې نیسو. که د خالي مو نیولې نو ډېرې خالیانې تېرېږي، موږ د هغې ورځې روژه نه نیسو. نو صحیح خبره همدا ده چې د دې روژه نیول به منع کوم علماو چې دا حدیث صحیح کړی دی، نو جمهور اهل علمو امام طیبی رحمه الله ذکر کوي چې دا غي مطلب دا دی چې تاسو د خالي ورځ په روژه باندې خاص کوئ مو، چې بل هیڅ ورځ کې روژه نه نیسئ او صرف دې کې نیسئ. او بعض اهل علم صرف احتیاطاً دا خبره کړې ده چې د جمعې د ورځې هم د ورسره ونیولی شي، نو خالي ورځ بیا د دغې نهي نه وځي، او دا خبره په احتیاط باندې هغوی بنا کړې. وجه دا چې نبی علیہ السلام د جمعې د ورځې روژه نه منع کړې ده، او بیا یې فرمایلي دي که یو سړی نیسي یو ورځ دې چې مخکې ونیسي او یو ورځ دې وروستو، دا وروستو نیول د خالي ورځ راځي نو دا پکې شاملېږي. هذا وبالله عز وجل التوفيق والله أعلم.